السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرآنی واقعات سلسله من شروع کړې وه او پاغی کې منګه بعض هغه واقعات بیان کړي وو کوم چې رب العالمین په قرآن کې ذکر کړي دي. د هغې نه بعض فواید، الله سبحانه وتعالی کلام خو د فوایدو د حکمتونو نه ډک دی، خو بعضو ته پکې انسان اشاره وکړي. هماغه سلسله به جاري ساتو انشاءالله. او نن به په دغه سلسله کې د شعیب علیه السلام ذکر کوو او هغه تذکره به کوو کومه چې رب العالمین په قرآن کې کړې ده. شعیب علیه السلام ذکر په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې راغلی او یو داسې پیغمبر چې هغه ته د خپل قوم د طرف نه ډیر مشکلات او ډیر مصیبتونه رسیدلی وو او هغه د دې په ډیر ښه طریقه باندې جواب کړی. نو موږ به هغې ته اشاره کوو. شعیب علیه السلام د الله هغه رسول دی چې اهل مدین ته یې لېږلی او اهل مدین د عربو او دوی په یو ځمکه کې اوسېدو چې هغې ته معان ویلی کېدو چې هغه د اردن او شام دغه طرفونو ته نږدې دی. د لوط علیه السلام قوم چې به کوم ځای کې وي نو دغې ته بلکل نږدې د دوی د علاقه وه او د عربو. حدیث کې راځي د ابوذر دا حدیث دی، باغی کې رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلی دي اربعه من العرب چې پیغمبرانو کې څلور چې دي هغه په عربو کې راغلي: هود وصالح وشعیب، هود علیه السلام او صالح علیه السلام او شعیب علیه السلام. ونبیک یا ابا ذر، او ای ابو ذر ستا پیغمبر چې کوم دیم په عربو کې. شعیب علیه السلام دا په دې پیغمبرانو کې مشهور دی په دې لقب سره چې دته خطیب الانبیاء ویل کیږي. او دې باره کې روایت هم دی عبدالله بن عباس چې کله به د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې یا هغه به تذکره وکړي شعیب علیه السلام نو دا به وي چې ذاک خطیب الانبیاء، هغه د انبیاء او د پیغمبرانو خطیب و. ډېر فصیح انسان او ډېر حکمت ول رب العالمین ورکړی و، ډېر خوږې خبرې به یې کولې، د ډېر فصاحت او بلاغت ته لاسه هغه ته څه ویل کېدو؟ خطیب الانبیاء، د پیغمبرانو خطیب چې الله ورله دغه کمال ورکړی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا واقعه ځای په ځای ذکر کړې ده او موږ به دا واقعه لنډه ذکر کوو او بعض هغه ځایونه به پکې ذکر کوو په کومو ځایونو کې چې دا واقعه راغلې په قرآن کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلى مدين أخاهم شعيبا، او منګه مدین ته لېږلی د هغوی ورور شعیب علیه السلام. اوس سوال دا دی چې عقیده خو د دوی جدا وه نو څنګه الله دوی ته وایي چې دا دوی ورور و؟ جواب د هغې دی چې ورور ته به دوی قبیله خو یوه ده که نه، د نسب په رشته باندې د هغوی څه کېږي؟ د هغوی ورور کېږي، اگر که په دین کې دی د هغوی ورور نه دی. ان قارون کان من قوم موسی، الله وی قارون د چا د قوم نه؟ موسی علیه السلام د قوم نه. نو د قوم او د نسب نه خو انکار نشي کېدی، خو قارون د موسی علیه السلام په دین نه و. نه د لوط علیه السلام بیبي د لوط علیه السلام بیبي ده او د نوح علیه السلام بیبي د هغه بیبي ده، خو د هغه په لار نه دي. الله وإلى مدين أخاهم شعيبا من لګلو مدین ته د هغوی ورور شعیب علیه السلام.
دا مدین او ته بدی ویل کیږي دا قبیله معروفه قبیله ده چې دا اولاد د مدین دي. مدین د یو سړی ابن مدیان، هغه د مدیان زو ابن ابراهیم علیه السلام. نو د ابراهیم علیه السلام په نسب کې دا قوم. یوسف علیه السلام ته نږدې و د دوی دا وخت، نو ځکه الله سبحانه وتعالی بیا د دوی هغه ځای او هغه قبیله ولا ذکر کوي. الی مدین اخاهم شعیبا. دعوت یې څه ورکو؟ مونځ او اودس کوئ، ښه اخلاقونه شروع کړه، یا جهاد کوئ؟ نه. موږ بار بار د خبرې ته اشاره کوو، دا په دې زړه کې کېنوي چې د پیغمبرانو دعوت چې شروع کېږي هغه د توحید نه شروع کېږي، او دا د دعوت او د پیغمبرانو د رالېږلو غټ مقصد دی چې د خلکو به اول عقیدې جوړې شي. چې عقیدې جوړې شي بیا به اعمال کوي، نه اعمال به د الله قبول کړي. او چې عقیدې نه ده جوړې ټول عمر د اعمال کوي کنه اوس فائدې نشته. دی مشرکین به حجونه کول، دی به عبادتونه کول، او د الله سبحانه وتعالی سره یو قسم محبت وو، د الله به کور به غیرت هم کوته. واقعیت معلوم دي، خو هغه ولا څه فائدہ هغه ول ورنه کړه ځکه چې عقیدې دغه نه وی جوړې. نو چیرته چې دعوت کوي تاسو خاص کر عالم او داعی سره هغه به شروع د بنیاد نه کوي، د مزنه به شروع نه کوي چې د قوم اصلاح کوم نو د موږ نه کوي بس منځو ته وایي په مخه. نه، موږ خو بدن له قبلي چې عقیده برابرې. و الى مدین اخاهم شعیبا سوی قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شروع د دې ځنه شو چې زما قومه بندگی کوي د یو الله چې دا غنه له د عبادت حقدار څوک نشته. قد جاءتكم بينة من ربكم. یقینا راغلی تاسو ته راغلی تاسو ته واضح دلیلونه خپل رب د طرف. بعض معجزې چې الله سبحانه وتعالی بدل ورکړي چې هغه تذکیره نه دراغلي، یا دا کوم خبرې چې د بیانې تر الله طرف نه دي کنه، دا خبره ته دې کې دا واضح دلیلونه دي. ای قوم زما چې دا واضح دلیلونه تاسو الله طرف نه راغلي دي، بیا دا بندگی کوي، دا غنه علاوه د بندگی څوک حقدار دی نشته. د دې ځنه د شعیب علی السلام دعوت څه شو؟ هغه شروع شو. الله سبحانه وتعالی شعیب علی السلام دې قوم ته لګلو چې هغه به د غیر الله بندگی کوله، د یوونی بندگی به کوله چې هغه ته به ای کوي کېده. الله په قران کې وایي كذب اصحاب الايكه المرسلين. الله ونی ولا چې د پیغمبران دروژن غنلو. نو ونی ولا څوک دی؟ د دوی د قوم دی که دوی به د ونی بندگی کوله. یو کار به یو مرز په دوی کې داو، بل مرز په دوی کې داو سره د کفر سره چې دوی به په ناب طول کې کمې زیاتې کو. نو چې چا باندې به څه شي خرڅونو باغی کې به کمې کو، او چې چا نه به څه شي غستو نو هغه سره به دوکي فراډ وکړو، دغه به هغه شی زیاته غستو. د دوی مرز چې نن سبا هم دا مرز دشتي. او دی خلکو ته الله خبره کړې ده ویل للمطففين. نو دی خلکو لپاره به په جهنم کې او کنده ده یا تبعی ده دوی لپاره. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم وزنوهم يخسرون. چې ځان د پاره کې څه شی تلیو علی نه به باغی کې خپ پوره بده ګوري وته چې دا چې کم نشي. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. چې بل څه لپاره کې نه بیا هغه کې کمې کوي. نن سبا دا مرشتي کنه خډیر د الله سبحانه وتعالی دی عفو کی مونږ ټول ته د دې وړاندې کې خبره دي خلکو تخکاری. حالانکه الله ویل د دوی لپاره تبعی ده کوم خلک چې دا کار کوي. دا مرز بچا کېو دا په دې شعیب علیه السلام په قوم کې و، د دوی بیماری و. تجار خلک و په تجارت باندې مشهور نو دا مرز په کې دنه پروت. درې مرز په کې دا چې شو کې به کولی پلارو کې بناسو خلک به يرول او دغونه به مالونه غستو، دغونه به سامانونه غستو. د به درې مرز سلورم مرز به کېدو چې به خلکو باندې جبرن ټیکسونه خوړو چې کم کمزور دی یا نوې کس په علاقه باندې تیریږي نه هغه موږ له دور پیسې دا به لازم راکړي. پنځم مرز به کېدو چې د خو دنیوي لارې به د خلکو بندولې
دنیوي لارې یعنی سړي ته په لارې کې ودرېدو مال له وباسه خو دیني لارې به هم د خلکو بندولې چې د څوک به د رب العالمین په لار روانو دغه بندګي به کوله د پیغمبر خبره به منله نو دوی به هغه ته په لارې کې ودرېدو هغه به یې منع کوو دا نقصانات به دوی کې وو الله سبحانه وتعالی هم دغه خبره په قرآن کې هم کړې ده وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم واضح دلیلونه په تاسو باندې راغلي نو سوکي فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم نو تاسو به دې کوي چې ټول پیمانه د پوره ورکوي برابرۍ ورکوي ولا تبخسوا الناس أشياءهم د خلکو سامانونه مو وایي د خلکو مالونه خلکو نه په ناحقه په دروغ په دوکو سره مو وایي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها او فساد په ځمکه کې مجوړوي وروسته دین چې اصلاح وشي امن راشي په علاقه کې دین راشي په علاقه کې الته به فسادونه شرونه د مجوړوي د مؤمن شان نه دی مؤمن خو اصلاح کوي په علاقه کې دغه د لاس خیر خوري دا د مؤمن صفت نه چې دی په علاقه کې شر خورینو په علاقه کې وي چې ټنګ ټکور دکان کولو کړي دا د مؤمن طریقه نه ده دا د مؤمن طریقه نه ده چې دی به د مسلمانانو په معاشره کې د غوی په منځ کې به د موبایل دکان کولو کړي نه غوی له سندري ډکې یا غوی له ولیاذ بالله فلمونه وته ورړي او نن سبا دې درجه د خبر رسیدلې چې میموري والا نو موږ بدل باغی کې مجانن د خپل طرف نه د انډیا سندري یا پښتو سندري ته وړه وته واچو خو چې سامان خرج دي خلکو ته د نصیحت کوم چې الله بندگانو یو خو دغه ګناه چې تا وکړه او یو دغه ګناه چې په تاسو روانه چې سو پوری د سندري خلک اوري چې سو پوری د فلمونه کته کیږي سو پوری خلک د ټنګ ټکور د سامان استعمالي نو ستاسو کې بالکل پورا دغه شانی سره لګ څنګه دا غدا موږ دې خبر غوښتو چې خپل ګناونه په څه طریقه ختم کو د خپل ګناونه تبا کړو او دا ګناونه تر غرب په شنخکاری چې دغه د غرب په موږ راولې دغه راولې خو چې بیا په دې طریقه شي چې خپل ګناونه غرده او بل طرف ته د نور د خلکو ګناونه غبوج مزن سره غسته والله بس روان دي نن راته یو کس دا واقع وکړو دیسی ویرې دما چې په سوچ کې لاړم چې الله زموږ اخري خاتمه روغي کې نو دی پښتون کس واقع را ذکر کړو دا غو سره ډیره کې وسی وی زموږ ډیره کې یو دوه درې په مخ کې کس مو مړو مله دی وبخله ګلم دغه دلته دی ما ته پته دوی دلته خو نه خخې خو لیږي به کومه چې سورځي به تلاجی کې شوې پروت ویل دا اوس پوری دی نو مې ولې طریقه نه وینه دا کیس نه ختمېږي نو څه کیس دی وسړی دې مړ شو خبر ختم شو څه کیس دی نو دې یو کور ته ورغله او زنا له حالت مړ شي دا ما دغه شان هغه کسي مالک ته سوي ولته مړل نو اوس کیس روان دی سړی به تراجي کې پروت دی خو کیس خو ختمول غواړي کنه ناغه اوس غټه جاخره چې دا سړی په دغه وخت کې مړ شي د ورغله د قیلو نو پته نشي چې نه شېړې را کړو کسي چې کړو جړای د لاسه مړ شي اوس دې شرم ته وګوره چې یو خو الله سره ملاقات ته نو ملاقات په دې حال چې د زنا لپاره ورغله دویم دې شرم ته وګوره چې خلک یادې بنو څنګه به یادې دې وسوک په خبره یاد کی چې دا پلانې ز خسړو او ډېر نیک سړو دغه منظورم کړي دغه ذکرونم کړي هغه دې خاتمه د لاسه ختم شو هغه ته وسوک نه ګوري او دې د ګوري هر سړی چې د مړ څنګه نه داغه د کور البم چاته د شرم د لاسه دا خبره ونه کی چې دې مړلې د مړ خبر بنوږي به ته پوښ کی څنګه مړلې دا خبره به خوري چې د کور ولا د دلاسه په دنیا کې و شرمېږي چې دغه شرم بسنګي او به چې د قیامت په ورځ را پاسي او دی مخلوق په مخ کې رب العالمین اعلان وکي
او د کوناټو سره جنډه ولګي څنګه حدیث کې راغلي چې پلانی د پلانی غدر دی او د کارونه دی او دغه د قصه ده او د ټول دنیا ته ګوري د ټول مخلوق ولاړ نو سوچ زیورم چې الله په موږ باندې پردې راواچي او یا الله زموږ اخري خاتمه روږي تاسو دا سوچ مکو چې دا یو غټه ګناه وجو الزنا له تلو زنا له نو هر ګناه باندې چې مړ شي نو په دغه شکل کې به الله سره ملاقات کی یو سړی د دروغ وي تجارت د دروغ روان دي مال سره د څه دی د حرام مال دی په دې منځ کې مړ شو دی په ګناه کې مړ نشو نه ټول کې کمی زیاته کې د مال حرام نه دی دغه مړ شو سود خوري دغه مړ شو زمنګ د خلکو دې خبرې د سوچ نه دي یو سړی ګیره خري ها د دوه بار کې څه خیال لې مړ شو زه په ګناه کې ورنه راغلی الله بس یو سړی ګیره وړه کوي مړ شو په ګناه کې الله ورنه راغی دې په ګناه کې ورغی تاسو ما دا قصه بیان کړې و چې دلته مرګره موږ درسونه کوم کې نه غره ته وي چې پروزه سملو شو مخکینی خبره په اورز ماته واست کړې مو د عبرت تبار وی چې شي سبب د ظلمي خپله ما ولي خپېته سي جلسه مسله وی راتلم د بازار نو بزیو حادثه مې ولې د مسجد چلو شو وی وسړي په چاپ کې تازه ګیره وخرېله چې څنګه را کوشي دغه پوړی سره راولې دوی مړ شو بالکل تازه ګیره وخرېله نو په دغه شکل کې هغه لاړ نو رب العالمین سره ملاقات له به خدای الله تاسو کې نو ګناه دې برغټنګي تازه کوله ته مړ شنو دا زما تاسو ته نصيحت ته چې د دې فساد دا کارونه مکوي په معاشره کې چې کوم کار د لاسه فساد جوړي هغه مکوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها یسړي د نسوارو دکان کولو کړي دا غټ اصلاح ولا سړی دی کنه ها دغه د خلکو ضرورت پوره کوي نه دا مفسد دی یو سړی د جواری د لپاره دکان کولو کړي دا مفسد دی یو سړی نور دي چې د حرام کارونه کوي چې علاقه بغه به راځيو د مفسد دا مرز مو د شعیب علی السلام په قوم کې چې په معاشره کې بغوي فساد خوراو د ټي وي دکان کولو کړي ټي ویانو دا فساد دی ځکه چې 95% دا هم زره کم بوي ما 95% خلک چې ټي وی لري سره بارېلي د خکار ده بارېلي غلط کار ده بارېلي فلمونو سندرو ده بارېلي شعیب علیہ السلام قلت ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين دغه تاسو لپاره خیر دی که تاسو مؤمنان یې نصیحت جاری دی شعیب علیہ السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن او په لارو کوڅو کې خلکو ته مکینی په لارو کوڅو کې کیناسته اسی هم دا خبره نه ده ځکه چې په لارو کوڅو باندې خلک تیریږي زنانه تیری نو د لارې کوڅې د ناستو د ګپ شپ ځای دا نه دی او که بیا مې یو سړی کیني نو د لارې حق به ادا کوي لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ورځ تېرېدو صحابه ناس رسول دلته مه کینئ یا رسول الله موږ بس نور ځای نشته موږ دلته راوځو بس یو بل سره کینو رسول الله کې کینئ نو بیا د لارې حق ادا کوي یا رسول الله لارې حق سره وي چې څوک سلام واچي نو سلام جواب به ورکوي په لارې کې څه داسې شی پورې د خلکو ته نقصان رسي هغه به اوچتوي او په دې لارې کې چې د زنانه تېرېږي نو نظر به کوز ساتي دا قصې به نه کوي لکه زموږ د رونه چې کوي باز په لارو کیسو کې لګي پهلواني کوي یو لګي بل اوچتي نور خلک به تیریږي خاندي دا څه خلک دي لوی سړي لګي دی پهلواني کوي په لاره کې لیدلې نه دا کې چې نه دي عام خبره یوی په لارو کیسو کې مکه نه هغه په لارو کیسو کې سره پر کې نهستو هغه به شکو د پر کې نهستو د ډاکو د پر کې نهستو توعدون لو زنه به سره کو يرول به موږ به حلال کوو موږ دې ملک دویم د سره پر کې نهستو دینی لار به بندول او تصدون عن سبيل الله من آمن به او د الله لار نه خلک مالو وي چې ایمان پر وړي الله سبحانه وتعالى دې د دې مرز نه هر مؤمن لري ساتي ډېر خطرناک مرز دی چې تلګي یو سړی د قران او حدیث نه اړه قیامت پر ورځ الله ته پوښي
چې تا خو چاته ښه خبره نه ده خو نصیحت نه کړې خو الټه دي د ښه خبرې نه سړی اړه دا څومره غټ جرم دی مخې ته نصیحت روان دی وتبغونها عوجا او تاسو غواړئ چې دا خلک په نیغه لار روان دي په دې دین باندې تاسو غواړئ چې دې کې کوږوالی راشي ځکه د الله د لارې نه علاوه چې کوم لار ده هغه څه ده کږه ده او د الله طرف ته چې کومه لار تللې هغه یوه لار ده بله نشته یوه لار ده د قرآن او حدیث لار ده دویمه لار بله نشته چې دیم صحیح ده او دام صحیح ده او دام صحیح ده او دغم صحیح ده او دام صحیح ده او دام صحیح ده دا شپږو لارې ته جوړې کړې یوه لار وښایه په دوو الفاظو کې قال الله وقال الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول دا به ډایرکټ ته کوم ځای ته رسوي دا به انشاءالله ته جنت ته رسوي دا خبره ته هغه وکړه په دې آیتونو په دې اخره کې ورته هغه یو نعمت مراعات کو او دا د خطیب الانبیاء چې هغه ته ویل کېږي نو هسې ورته نه ویل کېږي ترغیب او ترهیب به ورکې ترغیب او ترهیب څه ته وایي سړی به یریم او سړی له به امید هم ورکې نو صرف په یرول نه کې او صرف به امیدونه نه ورکې چې بس صرف فضایل بیانوه او مزې کوه ګرځه صرف خلکو له ته صرف دغه ورکې ترهیب هم ورکې دا خلک ویروه د خلکو ته د دین چې واضحه کې نو په هغې کې به ترغیب ومي او په هغې کې به ترهیب ومي لګیا دی هغه ورته دغه خبره کوي نو بیا ورته یو نعمت را یاد کو هغه نعمت ورته را یاد کو چې وګوره د الله دې نعمت ته نو په تاسو باندې دومره نعمتونه کړي تاسو بیا ځئ د هغه نافرماني کوئ دا ښکلې طریقه ده د دعوت لکه عام انسانانو په منځ کې چې یو سړی راولګي د پلار سره بد کوي نو چې بیا ورته څوک کوم نصیحت کوي نو څه ورته وایي چې وګورې پلار تاسو څومره ښه کړي ته لوی کړی تا باندې سبقونه وي څه تربیت یې کړی ته څنګه د هغه پلار سره نن چې دی نه ښه نه کوې دغه شان ورته هغه نعمتونه یاد کړو کوم چې به رب العالمین کړي نو څه ورته ووایي واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وګورئ تاسو لږ خلک وئ زور هم نو الله سبحانه وتعالی دله زور درکو تاسو یې ډېر کړی نسل هم غټ شو د دې په بدله کې تاسو د ونې بندګي کوئ بیا ولا ترهیب ورکو وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او وګورئ تاریخ راوالی چې فسادیان الله څنګه تبا کړي د څومره ښکلې طریقه او دعوت لګیا دی ورسره دغه شان په منځ کې ورته دا نصیحت هم وکړو څومره ښکلی نصیحت یې ورته وکړو اني اراکم بخیر زه خو تاسو ته چې ینم تاسو په خیر کې په نعمتونو کې پراته واني اخاف علیکم عذاب یوم محیط زه یریږم چې تاسو چې د عذاب را نشي دا نعمتونه د امن او امان او د خیر او برکتونه دا به څه شي دا به ختم شي که تاسو په دې لار روان یې دی ورته ووایي واتقوا الذي خلقکم والجبلة الاولین دا هغه رب نه ویرېږي چې تاسو پیدا کړي د مخکیني خلک یې پیدا کړي نصیحتونه دي او د پیغمبر او بیا د هغه نه بعد د داعي او د عالم دغه کار دی چې دی به نصیحت کوي د کوم وخته پورې د مرګه پورې دا د کار دی دی به دین بیانوي د مرګه پورې چې بس کله د جسم نه ساه ووته نو د دغه کار څه شو ختم شو لګیا د هغه خپل نصیحت مخې ته وړي بیا ورته دا خبره وکړه ګوره وي تاسو په دې ناب طول کې کمی زیاتې کوئ نو دا ښه کار نه دی ډېره عجیبه خبره ورته وکړه بقیة الله خیر لکم دا کم مال چې تاسو سره دی کوم چې حلال لوري دا غوره نه دی ستاسو لپاره اگر که دا لږ دی خو دې کې خیر دی دننه دغه نصیحت زمونږ هم دی هر هغه سړی چې په حرامه طریقه باندې مال ګټي وروره تا سره چې کوم حلال مال دی بس دغې کې برکت دی اگر که لږ دی دا حلال مال که لږ ومي خو الله پکې برکت اچولی یمحق الله الربا ويربي الصدقات او سړي سره سود مال دی سم په کروڑو په لکه وسري خو برکت پکې نه که تاسو خیال کړئ دا کم سړی چې سودخوري والعیاذ بالله د ده په بچو کې برکت نه په کور کې برکت نه
بچی اکثر بېدینه په ده باندې اکثر مرضونه دا مال دې کله کله به داسې حادثه راشي چې دا مال دې په یو ځای هر څه ختم شي دا د څه د لاسه برکت نه په دې مال کې دا ښکلی نصیحت د شعیب علیه السلام کوي بقیت الله خیر لکم دا غوره ستاسو لپاره ډېر عجیبه خبره ورته وکړه وما انا علیکم بحفیظ او چوکیدار خو نه یم رالیږلی الله ستاسو لپاره په ما باندې څه خبر رسولي عمل به کوئ او که نه کوئ دا د ستاسو مرضي دی حساب کتاب به د رب العالمین سره کیږي خو ما سره به هم رب العالمین حساب کوي چې تا خبر رسولي ده او که نه نو هغه ذمهواري زه لګیمه ادا کومه نور دغه زما کار نه دی چې تاسو په زور دی دین ته ورننه باسمو ځکه چې دا زړونه اړول د چا کار دی دا خو د رب العالمین کار دی ځکه به رسول الله په مخه دا دعا کوله په سجده کې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الا تزرون اړه راړه نو زما د زړه په دین باندې مضبوط ساته هیڅ پته نه لګي एकदम سړی دي شي خنیک سړی وي او به چې سوال وته ګوره به بل لار روان شي سمرس خو به لازمي اسی الله دغه طرف ته ناړي انسان ویریږي چې ګوره په دې زړه بدلیدو کې سکن ګوره نه لګي او ستا عقیده د الله نه یریږي د خپل دین دی एकदम کله او دې سړي د زړه بدل کی एकदम زړه بدل شي نه مني د چا خبره بیا به هیڅ مسر نه کې به کې نه حیا او نه به کې شرم نو الله ته موږ سوالونه کوي چې الله زموږ زړونه په اسلام باندې مضبوط ساتي مخې ته روان دی دعوت الله اکبر او دعوت څوک ورکوي شعیب علیه السلام خطیب الانبیا لګي نو څومره واضح خبرې به ورته کړي د خو الله دغه خبرې نقل کوي خو چې په دغه ټیم کې د سره سړی ناست وي چې دو په څنګه انداز کې دا خبرې کړي او څنګه به کوشش کړي څنګه به محنت کړي چې دا خلک زما دا خبره واوري قوم چې چلو کو جواب ورکو ارمان چې هغوی جواب نه ورکړی ځکه چې دې جواب ورکولو نه ورکول څه اغوره عجیبه جواب ورکو څه ورته وایي یا شعیب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لکه دا منځونه چې ته کوې او موږ ته یې ښې دا منځونه تا ته دا امر کوي چې موږ به دغه څه پرېږدو د کوم چې زموږ پلار نیکه بندګي کړې ده پلار نیکه نن سبا چې چاته موږ نصیحت وکړو نو څه راته وایي په دلیل کې غټ دلیل پیش کوي څه دلیل دی تا دوه ټکي زده کړو نو اوس لکه زموږ پلار نیکه څه دي په خطا دي دغه خبره ده شعیب علیه السلام ته وی لکه د دې منځونو د لاسه اوس ته دا خبرې کوې یو سړی دینداره شو په کور کې زوی دینداره شو او پلار ته وی پلاره ګیره پرېږده ټي وي لرکه زمړه وایي تا درې ټکي څه ووایي چې اوس هر څه څه شو خراب شو موږ نه پوهېږو ته زما د عمر ته ګوره زما د ګیرې ته ګوره ته پوه شوې نه دوی دغه خبره شعیب علیه السلام ته وګوره ښه وې ستا د مونځ تا ته دا وایي چې د پلار نیکه طریقه پرېږدو دویمه څه او ان نفعل في اموالنا ما نشاء خدا منځونه به اوس موږ ته دا خبره ښیي چې لکه موږ به په مال کې هغه څه نه کوو کوم چې زموږ زړونه غواړي هلته خو د شعیب علیه السلام ووایي کنه چې خبره ستاسو د غوښتو نه ده خبره ده چې شریعت مطابق به کاروبار او تجارت کوئ نو دی ورته وخاندل دسي خلک منځونه اوس تا ته دا طریقه ښیي چې موږ په مال کې زموږ مال دی او موږ به خپلې ګوته نه وو اوس زموږ مال لږ کم و ډېره وي دې کې د منځونه اوس تا څه کار دی دا خبره ورته وکړه بیا یې پورې ټوغې وکړې مخې ته نو څه ورته وایي انک لانت الحلیم الرشید لکه یوازې په دې موږ کې ته پوهی بس موږ نه پوهېږو موږ قمقلان یو سبحان الله داسې خبره ده که لکه څوک چې زموږ خبره کوي بلکل چې سړي د قرآن او حدیث وي نو هغه دغه وایي ورور وایي زه تا ته څه ښکاري څه هندو یم څه او زموږ د پلار نیکه کافران وي یوازې ته مسلمان ناغلی چې ته په مسله باندې پوهېږې او زه پرې نه پوهېږم لکه هغه ورته وایي زه د قرآن او حدیث ښیم ما خو ته دا نه دي وایي چې ته کافر یې ته هندو یې دې چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته څه ویلي بدې ردې ورته ویلي خو د الله بندګي کوئ دا څه چې تاسو کوئ دا پرېږدئ لمونځ اودس کوئ
دوی ته ته یو په من کې هوښیار خود هوښیار دی الله سبحانه وتعالی چې ولدا نبوت ورکړی دی نو دې څه دی هوښیار دی او چې نن سبا سړی عالم ته وایي چې ته هوښیار یې نو دی هوښیار الله چې ولدا علم ورکړی نو هسې ولا نه دی ورکړی په دې کې یو فایده به ذکر کړو نو بیا مخکې ته دا خبره جاري ساتو په دې ټول عبادتونو کې هغوی د مانځه طرف ته اشاره وکړه دا دلیل دی په دې باندې چې دا مونځ په هر امت کې او د هر پیغمبر په شریعت کې دا یو قیمتي عبادت پاتې شوی ځکه خو په ټول عبادتونو کې هغه ته څه یاد کو مونځ یې ورته یاد کو مخکې ته سلسله روانه ده خطیب الانبیاء د ناخذ مزر غلی کیږي خو نه چې دوی دا خبره وکړه خبره ختمه شو هغه ورته ډېر په حکمت سره خبره شروع کړه او د داعي کار دی ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة اے پیغمبر خلق را بلد خپل رب طرف ته دغه لارې ته خو بس باندې په حکمت سره په خوري خبرو سره په خوږو خبرو سره خلق را بلا دیو ته سوي ډېر عجیبه خبره وته وکړه یا قوم ارایتم اے قوم زما خبره ته کومه دي کې سوچ وکړي إن كنت على بينة من ربي نکزوس په حق یما او الله مال دلیل را کړی د خپل طرف نه نبوت را کړی دی ورزقني منه رزقا حسنا او مال رزق را کړی خو رزق دې رزق نه مراد څه شی نبوت ته د اوچت مقام د نبوت د علم الله مال دار کړی دی نو ستاسو خیال چې دا به زه حکومت چې زره دي خلاف ورزي شروع کوم او تاسو ته نه بیانو به دا به زما خطرې کوي که غلطه وي په خوري طریقه باندې هغه سره دعوت کوي مخې ته ډېره عجیبه خبره وکړه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن او زه خپلم دي سینې چې تاسو د یو کار نه منکوم او به زکوم زنه کوم دا په داعي کې اوچت صفت ده او هغه داعي کامیابی هغه عالم کامیابی چې خلکو ته سوي نو اول به خپل عمل کوي دغه خبره کې بیا یو اثر پروتي رب العالمین په کې نه اثر چولې یو عالم د الله نړۍ یریږي چې خلکو ته دوی الله نه یریږي د خبره کې اثر د نه پروتي یو عالم وي دروغ مو وي نشي تماشې مکوي نور الله نه فرمانی مکوي او دې کوي نو بیا په خبره کې اثر د نه بیا مخې ته د خطیب الانبیاء دعوت روان دی ډیر عجیبه خبره وته وکړه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت زه غواړم اصلاح غواړم سورج زما طاقت دي غټي فائدې دي په دې وړه جمله کې اولنی فائدہ هغه ته شعیب قوم تواکه ټول جدا کې خلک اتفاق راولي او تر هغه توړ راولي خلک سره راولي جوړ راولي نو دا یو نسب دی یو خاندان دی تن خطه اوس مونږ جیلنه خرافه هغه ته نه خرابو نو خو اصلاح کوم ستاسو ان اريد الا الاصلاح نه مال غواړم نه پیسې غواړم نه نسب غواړم نه مشهورتیا غواړم نه واده کول غواړم نه نور څه مقام غواړم زدغه غواړم بس ان اريد الا الاصلاح منګم دغه وایو الحمدلله بتوفیق الله کڅوک زمون خبره ووري او هغه په هر طریقه باندې هغه ته یو لباس ورغوستي چې دا خبره چې دی عالم کړی دا نو دی چې منګه خرابي زمنګ په علاقه کې تفرق پیدا کوي او دی چې نه د خلکو دین خرابي او دی په خلکو باندې مذهب ګډوډ کوي دی په خلکو باندې دا کوي دغه کوي نو موږ اقا خطیب الانبیاء جواب ورکو ان اريد الا الاصلاح بس موږ اصلاح غواړو دویمه فائدہ مستطعت سمره چې زما طاقت نبره الله دې ته پوښ نه کوي مخه ته خبر روانه ده ډیره عجیبه خبره ده او د نظریات ساتي وما توفيقي الا بالله او زنیشم کامیابې ده مگر کله جل وړي ور پیغمبر دی خو خپل سزوري نشتی په دې خبره کې دنه اثر اچول او د زړه مایل کول حق طرف ته درچا کار دی د رب العالمین کار دی وما توفيقي الا بالله
دا به هر داعی خپل منهج کې دا خبره ورچي چې ورور ګره دا خبره د ساته د الله د توفیق نه بغیر ته اسم نشي کوله. دا تاسو چې نن ما صوته منظر راغلی وي او موږ هم دلته وکړو اوس درس ته ناسي دي چې نه چې د تکبر کې او په عجب کې لاړ نشي ګوره چې ګوره پلانې خو ناس ته زر راغلی ما نو ګوره زه مکوه دا توفیق دی د رب العالمین دا یو د رب العالمین توفیق دی او په دې باندې شکر وباسئ نه دا نعمت په دې باندې جاری ساتي چې دا خو شکر د الله دې زه خو کمزورې بنده یم خو دې دین طرف ته زما زړه راړولی دی د دین سره زما شوق پیدا کړی دی د ښو مجلسونو ته د تلو توفیق ماله راکوي دا خو د الله توفیق دی. خبره مخې ته روانه وه هغو پورې دغه وخندل الصلاة كأن نترك ما تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا بیا ورته مخې ته هم نصیحت کوي او دې ځکه ورته ډېره عجیبه نصیحت وکړو ویا قوم او دا خبره د څومره په ښکلي دغه سره کوي ای قومه زما لا یجرمنکم شقاقي زما په دې دشمنۍ کې زه ډېر مخې ته لاړ نه شئ ګورئ تاسو خو زما دشمنۍ راغستې چې شعیب سره زموږ نه لګي دې ته تاسو نه ګورئ چې خبره د چا ده دا خو د الله خبره دین د هغه دی ځکه دا مشهوره خبره ده چې دې ته مه ګوره چې څوک یې وایي خو دې ته ګوره چې څه وایي دا بعض کسان د یو سړي سره دشمني ساتي لکه اوس ما سره او بعض خلک دشمني ساتي لازم د هر چا دشمنان شته دوستان شته یاره زما د دې سړي د شخصیت او د دې ذات سره نه لګي او د دې خبرو سره او د دې شکل سره زما نه لګي زه صحیح ده دغه پورې ته دشمني کوه خو زما د خبرو ته ګوره پکې سوچ کوه که زما خبره برابري نو خبر راله منه نور که زما سره کومه دشمني کوي داسې نه چې د هغې د لاسه چې د قرآن او حدیث پورې نه دی دا خبره ورته شعیب علیه السلام وکړه وی ډېر پکې چې د مخکې لاړ نه شي نه ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح زما په دشمني کې چې ډېر مخکې ته لاړ نه شي کنه داسې عذاب به د باندې راشي لکه څنګه چې به چا راغلی نوح علیه السلام په قوم راغلی او قوم هود د هود علیه السلام په قوم راغلی او قوم صالح صالح علیه السلام په قوم راغلی هغه عذاب به د باندې راشي وما قوم لوط منكم ببعيد او د لوط علیه السلام قوم خو سلري نه خو نږدې وخت کې تېر شوی د الله تبا کړی هغو ته ډېر نږدې و نو ځکه ورته وي دا نور ورته رعایت کړو او دی ورته ووایي وي لوط علیه السلام خو دغه نږدې ورځو کې الله تبا کړی دی نه داسې نه چې زما سره د دشمنۍ د لاسه تباه نه شي ګورئ خبرې ته سوچ کوئ چې د څه وایم څومره خوږ دعوت دی مخې ته دعوت روان دی واستغفروا ربکم بخانه غواړي د خپل رب نه توبه وباسئ چې څه م کړي دغه م کړي ثم توبوا الی رجوع کې د چا طرف ته د الله طرف ته بیا د الله څه عجیبه صفت ذکر کړی دی ان ربي رحیم ودود زما رب خو ډېر مهربانه باچا دی چې څوک د هغه طرف ته ورشي د هغه سره محبت کوي هغه له نعمتونه ورکوي هغه له برکتونه ورکوي واپس شئ تاسو موږ تاسو ته دا وایو چې شعیب علیه السلام خپل قوم د کفر نه اړوي ګورئ او ته وایي الله به د هر څه وبخي نو تاسو خو په ګناهونو کې اخته کفر کې خو به څوک نه انشاءالله نو دا ګناهونه پرېږدئ او چا طرف ته رجوع کوي د رب العالمین طرف ته رجوع کوي چې ستاسو په دې ژوند کې برکتونه او نعمتونه دا راشي او الله د دنیا او آخرت ښایسته کړي دعوت روان دی ډېر ښکلی دعوت دی او څومره د محبت خبرې دي څه سختي پکې تاسو ولیده او څومره خوږې خبرې دلایلو ته وګوره او دې خبرې ته وګوره دا خو د هغه دعوت مختصر رب العالمین را نقل کوي دوی جواب ورکو او بیا زه یم چې ارمان چې جواب یې نه ورکړی دا جواب د هغوی ډېر وران جواب د هغه مخکیني نه ورانو یا شعیب ای شعیبه چې ګوره دې پرې به څه وایي ما نفقه كثيرا مما تقول ستا به د خبرو موږ نه پوهېږو ته څه خطیب الانبیا دغه به خبر باندې پوه نه شو نو پوه شي د قوم کې چې چللی دا هغه وایي څه ووایو دغه څه ووایي والی نن سبا موږ یو سړي ته کینو 10 ګنټې ورته تقریر وکړو په پښتو ژبه کې
وګوره الله دا وي وګوره پیغمبر دا وګوره الله دا وګوره پیغمبر دا وګوره الله وګوره پیغمبر د بغیر سوي نو پته نشته. عجیبه خبره په پښتو کې د خبره کومه د عربي آیت ته ترجمه کومه حدیث ته ترجمه کومه بیر ته دایم که سوال دی اشکال دی وکا بیر ته دایم چې قبل ټیم راځي راشه کوم سره کینه ا دې باخره کې لن سوي دا سوي ونی سړي له سخت غوسه ورځي ولي ته اوس لاړې په دغه بسې په ټیکدار بسې کمپنی په منیجر پسې لاړې وروره که موږ سره کار کې 10 ورځې میاشت کار چې ته وکړې د سهار نه پلاني ټیم پورې دا کار به نه طالب موږ 4.5 تنخواه درکو او ټیم چې نو سره ولګو نو تنخواه به 15,000 سوي موږ به نه پویو چې چا دې ویلي ها په دې کې چا نه دي سوي او د دین واضح خبرې چې راشي نو وي سوي. وګوره شعیب علیه السلام دې قوم ته ساجيبه قوم دې چې د په خبرو تاسو پوه نه شوئ نو چا په خبرو تاسو پوهی ما نفقه كثيرا مما تقول یا ډېرې خبرې ستا ګوره موږ نه پوهېږو په دې باندې بیا مخې ته څه بدتمیزه خلک وو چې صرف په دې باندې اکتفا ونه کړه وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا او په موږ ټول کې خو ته یو کمزوری سړی ته څوک چې موږ ته نصیحتونه کړي دا د دې باطل پرستو کار دی چې د هغه سړي خبره ډېره ښه دی چې هغه زورور دی سجیبت تللی دی د دې جاهلانو سره خبره د چا برابر ده چې زورور دی خبره د چا برابر ده چې ښکلی دی خبره د چا برابر ده چې نومونه د نوم سره ډېر لګېدلي مفتي او شیخ القرآن او شیخ الحدیث او پلانې او علانې او دا د خبره زورور ده خبره د چا برابر ده وروره وایي چې زموږ د علاقې مولای خبره د چا برابر ده چې د پلاني مدرسې نه صرف فارغی دا کمې تلي تاسو لګولي خبره د چا برابر ده چې ډېر خلک پې عمل کوي. اوس دې کې شعیب علیه السلام ته وګوره څه خیال چې شعیب علیه السلام ملګري وړي کې د قوم په مقابل کې ډېري ها قوم ډېر دی که نه نو بیا به داسې وایو چې دا قوم په حق د خو الله خبره کوي دا وایي دا تله نن سبا ډېرو خلکو سره ده نه صحیح ده تاسو چې دا وایي چې مانځه کې رفع الیدین کوي پاکستان کې خو څوک نه کوي داسې یو مضبوط دلیل یې راوړی نو ته په دې باندې قیامت پر ورځ بچ شي چې الله دې پلاني زما پیغمبر به طریقې عمل نه کوي یا الله په پاکستان کې به چا عمل نه کوي موږ به نه کوو زه صحیح د جنت ته پاکستان پسې روان یم دې څه به ته ها شراب دې څکل الله وایي ولې څکل یا الله ډېرو خلکو څکل چې ما ورسره مو راشي بوتل به ورسره څکم زه صحیح ته به ډېرو خلکو پسې روان یم بچ به شي بچ کېده صرف او صرف په قرآن او حدیث باندې الله دې موږ قرآن و حدیث باندې مضبوط ساتي او الله دې موږ په قرآن و حدیث باندې پوه کړي. خبره مخې ته روانه ده ولولا رهطك لرجمناك او که ستا دا قبیله نه وی نو ته موږ پوخا په کاڼو ویشتلی موږ مړ کلی وی د قبیلې احترام یې کوو احترام د چا دی د قبیلې احترام شتي خو د رب العالمین احترام دا نشتی یاره د پلانې مولوي صاحب ګډې وړې ډېرې وي خو که دې زموږ د کلي نه وی د دومات چل خولی وی لکه دې باندې ته عزت کوې د خپل کلي د لاسه چې ستا په نسب او ستا په قوم کې او دې ته نه ګوري چې را کومې خبرې کوي داسې دي زموږ د قوم او د نسب سره څه کار زموږ خو کار دې سره په انډیا کې یو مولا لګیا د حق خبره کوي نه به منو په امریکا کې یو عالم لګیا د ښکلې خبره کوي د قرآن او حدیث نه به منو یو بنګالي را سره ملاو شي قرآن او حدیث خبره کوي موږ منو زموږ د قوم او د نسب او دې سره څه کار زموږ کار څه سره دی زموږ کار خو د حق سره دی بیا ورته مخکې سوی وما انت علینا بعزیز نه ګورې ته په موږ باندې هېڅ ګران هم نه یې چې موږ باندې ډېر ګران یې نه زورور یې داسې او نه سره زموږ محبت شته خو صرف دغه قوم دی د قوم د لاسه چې دی نو موږ تا ته څه نه وایو نو هغه خو خطیب الانبیا دی د هغه جواب به هم بیا ډېر فصیح او بلیغ جواب هغه ولا جواب ورکو یا قوم ای قوم زما ارهطی اعز علیکم من الله قوم زما تاسو ته ګران دي د الله نه نسب زما تاسو ته ګران دي د الله نه د الله قدر وکړئ د الله احترام وکړئ د الله لحاظ وکړئ تاسو لږې په قوم پورې ښه دی چې که ستا قوم نه وي ته موږ ویشتلی وي ته موږ مړ کلی وي
واتخذتموه وراءكم ظهريا. د الله سره محبت او د الله عزت او دغه بندگی کول هغه تاسو شاته وشتي بیا ادب تاسو. ان ربي بما تعملون محيط. زما رب هغه سره ګیر کړی د کوم چې تاسو کوئ بیغمه شي دې سره حساب کی. دعوت روان دی په کلونو دعوت ته. شعیب علیہ السلام ته چې کله پته ولګی دا چې نور فائدہ نشته او قوم بس دې شی د زړونه ګټه شي او دوی د پلار نکره طریقه چې دنه دا دوی نه پری بس هغه به دغه خبره کوي زموږ پلار نکنه پوهیدو دغه ور دلیل ما سمعنا بهذا في آبائنا. زموږ پلار نکه خدا خبرې نه کوي ولې پلانې صاحب یخسب جو خلاصه مونږ خو هغه نه ورتله هغه دا خبرې کړې څومره غټ مولا او دغه څومره غټ پټکیو او څومره غټ مولا او څومره خلک به هغه به رسول پلانې علاقې نه خلک به پټول راکلو او څومره غټ مولا ته وسو چې دیو چې به دیو چې څومره علم وسره او څومره غټ مولا او څومره خلکو دا قدر کو څومره غټ مولا هغه کې دا په یو ځای کې دا ولې څومره غټ مولا قرآن او حدیث ولورتلو ایس ولم نورتلو په دغه باندې دوی صفاتونه کړی هغه خدای خبرې نه کړي. دا دلیل نه دی د قیامت پر ورځ بیته نشي بچ کېده چې پلار سیدا تو یو سره راشي ما سره خبره کوي چې ته دې کارو کړه دا طریقه ستا غلطه ده زموږ غلطه ده وې ځکه چې الله دې ویلي د الله پیغمبر ویلي خبره تحقیق او خبره خو صحیح ده بس لکه موږ چې ما خپل الله دې وبخي ابدي مسله نو پوښه الله دې وبخي بده مسله هغه نو پوښه. ګاډي تاسو غالبا خلک به ګاډي چلوي ها پلان کې چې تاسو ګاډي چلوي تاسو ګاډي چلوي نور ته باغ ټیم کې هغه سره نه ګاډي نو ته چا د چل خوله وس الحمدلله دین چې دې خور شو بل دې ټکنالوژي سره خمخې ته لاړ علما الله ډیر کړو کتابونه ډیر شو د یو ځینه بل ځای ته تګ را تک شو آسان شو. اوس مثال کې یو مولا دی په علاقه کې په پښتونخوا کې یو مسله وتراله د غریب سره په الماری کې محراب کې چې کوم الماری ده په کې د شمار سلور کتابونه پراته دي او دا مسله په دې کتابونو کې نشتی دې بس کې خو څه ګډوډ خبره وکړي نه ځکه چې په دې سلور کتابونو کې خبره نشتی. خطو ته بل مولوی سي د ټلیفون وګنه ټلیفون شتي سي نشتی ورته ولاړ شي په خبر ته اوس د سوات او دیرنا او دغه علاقونه مثلا سړی روانيږي په خبر ته بتلی شو سړی په اسانه سره پیسې نه وي لاریم برابر نه وي وسایل هم نو چې ته په خبر ته ضرور سي ته مولوی سي نه تاسو کې بلکې د بل کلی ته نږدې کلی ته نشیتلې نو مسله به دغه څه شو ابا ګډه وډه ورسته یو عالم راغی دا مسله هغه ته معلومه هغه واضح کړه نو موږ ته سوچ موږ دغه نه دا ورېدلی بلکې دغه لپاره به د بخاني دوا وکړو او د دې شکریا ادا کو چې هغه دې الله وبخي او تاسو شکریا چې تاسو موږ ته د مسله د واضح کړه. خبره چې کله دغه حد ته ورسېده چې هغوی خبره نه منله شعیب علیہ السلام متواضع اعلان کو ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل بس سید جنې منی تاسو بخپل طریقه عمل کوئ او زما بخپل طریقه سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه پته تاسو څوک بل په عذاب باندې شرمي ومن هو كاذب او څوک دروغجن دي وارتقبوا انتظار کوئ اني معكم رقيب زم انتظار کو را به شي د غوړي چې الله به تاسو تبا کوي. هغه د دې سره مغلی نشو چې پیغمبر وته دومره سخت خبره وکړه رالو بیا قال الملأ الذين استكبروا من قومه الله غټان رالو مشران رالو دې پر خبره له سوک راولېګل مشران جو رعب ورواچو ویلار شي بس تاسو قسوي تاسو يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا شعيب من بغره تا او تاسو چې ایمان ور دي کړي نه وبسو غره ته د باطل پرس وسم دغه کار دي یو سره الحق بیانې حق بیان کړو جمعې په خطبه کې ورور خلک راجم شو د مولوی صاحب مقابله کو
راځي ورو چې مقابله کوو قرآن او حدیث سره ولې چې مقابله کوو نه قرآن او حدیث باندې موږ نه پوهیږو مقابله به په څه کوې ته دی به د جومات وباسو دا غټه مقابله ده ته کور نه به دې وباسم د مال نه به دې بېدخله کړمه ځکه چې ته وهابي شوی ځکه چې ته ګډې وړې خبرې کوې دا د پخوانۍ طریقه ده څه نوې طریقه نه ده دوی مشران هم دغه خبرې کړې موږ به دې وباسو یو اختیار د سره دا دی چې خپې وباسه دویم او لتعودن فی ملتنا دی زموږ دې دین ته واپس راشي بیا راته څه نه وایو الله اکبر قرآن او حدیث منه شریعت منه ته بهر لږ را دننه شه څنګه را دننه شمه حق پرېږده زموږ ملګری موږ ته به څه نه وایو نو اوس یو کس دی چې د هغه نوم دی احمد او ستا ګاونډي دی خو د احمد یو ورځ تا ته دا ووایي چې الله دا وایي د الله پیغمبر دا وایي تا ورسره غمخادي پرېښوده هغه احمد بله ورځ دا وایي وروره وایي دننه به قرآن او حدیث نه بیانوم بیا ورسره ستا غمخادي شروع شو نو سړی خو هغه سړی دی هماغه جسم دی هماغه غوښه ده هغه وینې دي هغه رګونه دي هغه خبرې ولې اوس دې بیا شروع کړه ځکه چې حق یې پرېښو که حق ویل نو زموږ ملګری نه که حق نه ویل بیا راځه رسول صلی الله علیه وسلم وایي رحم الله عمر الله دې رحم وکړي بچا باندې په عمر رضی الله عنه باندې لم یترک له الحق صدیقا حق د هغه دپاره ملګری نه و پرېښودی ځکه د حق پرست سړي سره ډېر خلک نه کښېني د حق پرست سړي کې دا کار چې په چا کې هم څه ویني نو وایي ورته په تا کې ګورې دا کار دی په تا کې دا کار دی غلط دی هغه ته ستا پلار وي که پلار وي خو کار دی څه دی غلط دی ده ته دا خبرې وکړي شعیب علیه السلام ورته جواب ورکړو چې موږ چې دی نه ستاسو دې دغه ته واپس نشو راتلی د دین ته موږ نه دراوړو او که موږ درواوړو قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها او که موږ درواوړو دا خو بیا په الله باندې موږ دروغ جوړ کړو ځکه تاسو ونې ته څه وایئ معبود وایئ نو چې موږ هم د ونې بندګي شروع کړو خو دروغ مو وایي که نه ستاسو ټول دین په څه قایم دی په دروغ په تشو هواګانو قایم دی دلیل د سره برهان د سره نشته علی الله توکلنا موږ ځان سپارلی چاته رب العالمین دا مؤمنی که غریب شوی که خلک دې وجني که خلک دې مړ کوي که خلک دې سره رشتې ختموي دغه ټکی وایه علی الله توکلت په چا مې توکل کړی په رب العالمین باندې مې کړی خیرې وکړې څه خیرې وکړې ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق الله فیصله وکړه بس خبره دې سره ورسېده وی الله فیصله وکړه زمونږ او زمونږ د قوم په دې منځ کې وانت خیر الفاتحین او ته ښه فیصله کوونکی دا خبرې وشوې د هغوی د کفر ته ګوره بیا هم نه غلي کېږي وقال الملأ الذين كفروا من قومه مشرانو بیا خبرې شروع کړي او چا ته نصیحت کوي د قوم ته نصیحت کوي او خاص کر هغه کسانو ته نصیحت کوي کوم چې مسلمانان شوي هغو ته نصیحت شروع کړی څه نصیحت دی وکړئ نصیحت لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون په دې سړي پسې که لړ شي نو ګوره تاوان کې به پراته وي بیا الله اکبر دا بلکل نننۍ شپه هم د پرونۍ په شان دی څه فرق پکې نشته هېڅ فرق پکې نشته ته خو ګوره د پلاني سره ګرځې خو ګوره د مزدورو د دنیا د هر څه نه به دې وباسي دی خو دغه ګیرې پرېښودې ده او پنسې به د ګیټو نه بره ساتي او پنځه وختو به کې لمونځ کوي او د شپې به کې بیا له تهجدو ته هم راپاسي دیاړیانو له چې څوک ځي هغه تهجد نشي کولی د دې دیاړۍ له به دې وباسي او دی به کې له تا ته به دا نصیحت هم کوي چې ګوره دا کار به کې حرام دی او دا به کې حلال دی او دا به کې حرام دی دغه پرېږده خپل کار کوه دا نصیحتونه شته نه سبا که نه د بېدینۍ کوي دا بېدینۍ کوي ګیره پرې نه دی ګوره چېرته ته خو د هغه سره ګرځې ولې بیا به ګوره څوک لور نه در کوي داسې به ناسې سبحان الله او زه چې کله هم د چا سره ملاو شوی یم او تپوس په تعارف ورسره وکړم بیا یا دوه ودونه یې کړي یا درې یا څلور نو ګیره او غالبا عالمي
د دویم دریم څلورم واده ما ته څوک وښایي چې په دې کسانو کې چا کړی چې دا غولی منډه وي پاکي او دا مخې بلکل صفایي الا دا چې د ضرورت راغلی بچی نه کېږي ښځه ناجوړې د دویم واده کوي نور پکې څوک شته ډېر دا به ورته دا شیطان به ورته نصیحت وکړي ته خو د هغه سره ګرځې وي ګیره دې پرېښوده جنۍ به دله څوک نه درکړي چې بوډا بوډا ښکاري دا نصیحتونه دوی شروع کړو فرعون هم خپل قوم ته نصیحت کړی فرعون موسی علیه السلام دعوت کو او چا نصیحت وکړو فرعون نصیحت وکړو خاصه نصیحت ته د فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أسرع بستاسو الدين بدل کی ګوره دین بدل خراب کی دا نصیحت د فرعون دی په مقابله کې د کلیم الله موسی علیه السلام یو یره وي زما دا د فرعون وي دین بدلی دا سړی ښه دویمه یره یې څه ده او ان یظهر فی الارض الفساد او یا به فساد جوړوي ته پیغمبر ته د فساد جوړوي نن سبا هم د نیکانو خلکو د څه وي دوی به د علاقه کې څه جوړوي یو کیلو یو غم خادي خو د کم ځای نه دا مولوي صاحب پکې راغی فساد یې راته جوړ کړو نو خلک یې په جیرانو په فرقو کې تقسیم کړو چې کله دوی دا خبره وکړه الله بیا مخې ته خبره کوي مخې ته واقع اوس الله بیانوي د دوی خبرې خو څه شوې ختمې شوې خطیب الانبیا خپل کوشش وکړو محنت یې وکړو چې چا ایمان راوړو هغه راوړو او چې کوم نه راوړو هغه پاتې شو الله اوس وایي فکذبوه دروغجن وګړو وې نه منله دا خبره نو بیا الله غیرتي ذات دی یو ورته شعیب علیه السلام سوال کړی دی الله ته چې الله فیصله وکړي او دویم دا خو د هغه بنده دی او رسول الله صلی وایي الله وایي من عاد لي ولیا فقد اذنته بالحرب څوک چې زما د ملګري سره دشمني کوي نو د په اصل کې پتون ما ته ټپولی دی دشمني زما سره ده زه به ورسره ګورم زما سره جنګ دی الله وایي نیکان خلک مه تنګوئ ګورئ نیکان خلک چې تنګې کیدی شي نیک سړی ته تصور وي دا به د اوچت اخلاق خو په دې څوک خفه کېږي رب العالمین به خفه کېږي د هغه میدان جنګ ته ووتې د الله سره ګوره دا ډېره خطرناکه خبره ده الله سوي فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم الله د وریځ په ورځ باندې ما تباه کړو دوی دا څنګه داسې وریځ پرې راغله چې د هغې نه باران راورېدو د باران سره اور راکوزېدو په دوی باندې اور پرې راکوزېدو د برې نه په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی څه وایي فأخذتهم الرجفة زلزله پرې هم راغله نو دې ته اندازه وکړئ تاسو د عذاب چې سخت باران دی او د باران سره څه راورېږي اور هم دی او لاندې ځمکه خوځېږي فأخذتهم الرجفة فبل ذيك الله سوي وأخذت الذين ظلموا الصيحة یو چغه په مراله چې خطرناکه چغه رااله چې سړی نه شي زړه وباسي یاله عذاب خو ته هغه باندې درې قسم منازل کو خود دوی سره سي چلو شو الله بخبل جواب کوي فاصبحوا في ديارهم جاثمين الله ټول بخبل کورونو کې ولاقو کې پړ مخې پراته ټول ختم کړ او پاتې څوک شو شعیب علیه السلام او مؤمنان پاتې شو هغه سړی چې دوی ورته سوي انا لنراک فینا ضعیفه ته موږ د کمزوري ښکاري که دا قوم دی نه موږ به ته پوخا مړ کړی وی الله سوي ډېره عجیبه خبره زموږ د رب کوي دومره خوږې خوږې خبرې دي چې انسان وایي چې زه د ټول عمر ناست وی او په دې مې ځان پوه کولی الله سوي كأن لم يغنوا فيها داسې ښکارېده لکه د سره چې د شعیب علیه السلام قوم دلته پاتې شوی نه هر څه ختم شو هغه بنګلې تجارتونه غټ غټې خبرې هر څه دي چې غلي پراته الله وایي كأن لم يغنوا فيها لکه د سره چې پکې وونه الذين كذبوا شعيبا کوم خلکو چې شعیب علیه السلام ته دروغجن ویلو كانوا هم الخاسرين الله ما غوي په تاوان کې
الله ډېر عجیبه خبره کوي الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود مدین ولا الله ما دي سي تبا کړو لکه څنګه چې مسوک تبا کړو سمودیان می تبا کړو قشان دین پراته په مخ هر څه ختم شو شعیب علیہ السلام بیا راغی خپل قوم له راغی چې وکړو هر څه غلی پراته هغه وخت رايات شو چې دوی ته ما ویجر الله بندگی کوي دوی ته ما ویجر الله طرف ته واپس راشي دوی خاندل دوی مذاقونه کول ټوغي کول نسې وته وي ودرید او دا ټول خلک چې مړی پراته دي او لګیاره یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي یا قوم ما خو تاسو د پیغمبر د الله طرف چې کوم پیغامونه مال الله را کړو اما تاسو د پیغمبر په تور د پیغمبر په شکل کې درولېګل یا درمې کړو یا مې ته واضح کړو ونصحت لكم نصيحتونه مې تم ډېر کړو یعنی شعیب علیہ السلام مطمئن دی چې ما ذمہواری پورا کړی ده بیا مخ ته سوې فكيف اسى على قوم كافرين نو زه بس خپشم په کافرانو باندې نه خپکیږم په دوی باندې ولې به خپشم حجت قائم شوی خبره خو واضحه بیان شوی ده او بیان کړی چې د خطیب الانبیاء هغه فصیح انسان په قسم طریقو سره سختي او سره نه کړي چې بیا هم تاسو ټوغي کول او مذاقونه کول بیا مې ته ویلي بیا مې ته ویلي فكيف اسى على قوم كافرين نو بیا په کافرانو باندې زه نه خپکیږم دې چې زمونږ د واقعا او د درس مختصرون دغه درس او اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درسونو کې به مخکې چې کومه تذکری الله په قران کې نوري کړی دي د پیغمبرانو یا نور قومونو هغه به ذکر کوو